وای دا خبره غلطه ده. نن سبا فاسقانو دا مشوره کړې وای چې زړه دې پاکې په تا کې هېڅ دغه نشته. زړه دې پاک څنګه دې زړه پاکې چې عمل دې د دی چا داسې هغه د زنا داعي ده او ستا زړه بیا څه ده صفا ده. ډېر خلک وایي زړه مې صفا ده پردۍ ښځې ته ګورم. دا کتل ستا دلیل د زنا ده. ډېرې ښځې وایي زړه مې صفا ده په بازار کې ګرځم. دا ستا راوتل په بازار کې ګرځېدل دلیل د چا ده؟ د دغه د چې ته په خپله مائله یې زنا. نو ممیلات و مائلات دواړې وي. رؤوسهن کاسنمة البخت، سرونه یې لکه د بختي اوښانو. بختي نصر ته منسوب دي، یو قسم اوښان دي. هغه وایي دا ده چې دا سر را چوټکې دلته یې ډېر کړي لکه د چرګ چرخوالی غوندې. نو دا سر یو بل طرف ته خوري. دلته مائلات یې هم ویلي دي. هغه ویښتان یو بل طرف ته څه کېږي؟ خوري. د هغه بختي اوښانو کوونه ډېر غټ وي، کومه یې کو او غوښه په ډېره وي، هغه هم یو بل طرف ته خوري داسې وي. ښه دغه یې د ښځو په باب کې ویلي. اوس دا ښځې ګورئ که موږ تاسې فکر وکړو اندازه د ښځې وایي یو لمونځ ده، یو یې وتل له کوره دي، یو یې جنازه ده، یو یې قبر ده. په دا ټولو کې ستر فرض ده. ښځې ته نن سبا جمع ته تلل روا دي که نه؟ کور کې به لمونځ کوي. په کور کې چیرې لمونځ بهتره ده؟ اول په کور په منځ کې، له هغه نه برانډه کې، له هغه نه په کوټه کې، د کوټې نه د لمانځه په ځای کې لمونځ بهتره ده. حتی نبي علیه السلام ورته ویل دي په مدینه منوره کې چې دا کمې ښځې په کورو کې لمونځ کوي لکه د ازما په جومات کې چې لمونځو کې دونه ثواب خدای ورکوي. په جومات کې د نبي علیه السلام په جومات کې لمونځ په څو ده؟ په مدینه منوره کې یو په 50,000 ده. د ښځو دپاره په هغو کورو کې یو په 50,000. زموږ ستاسې لمونځ په جومات کې په څو ده؟ یو په 20 یو په 25. د ښځې دپاره په کور کې هغه ده. موږ چې په کور کې وکړو یو په 10 یو په 1 ده، او په جومات کې یو په 25 د ښځې دپاره په کور کې دغه. نو اول سطر به په لمانځه کې کوي. بیا د لمانځه سطر به څنګه وي؟ په لمانځه کې ګورئ د ښځې بدن یو له مخه، یو له لاسو، یو له پښو ماشې وه. دغه ته ستر الصلات وایي. له دغه ماشې وه په ټول بدن کې څلرمه حصه د یوه اندام ښکاره سوه په انداز د یوه رکن لمونځ یې پاسېد. څومه حصه یې ښکاره سوه؟ نرکه کمیس کښلی و. زه اوس تاسې ته وایم پرتوګ یې اغوستی و په نامه سربیره. د دغه سړي لمونځ صحیح دی خو لږ مکروه ده که نه؟ داسې ده که نه؟ د ښځې که دغه څنګل ګورئ څلرمه حصه ښکاره سوه. دا څنګل ځان ته ده 1 2 3 4 څلرمه حصه یې ښکاره سوه په یوه رکن کې لکه یوه رکوع یوه سجده لمونځ یې پاسېد. د غاړې څلرمه حصه ښکاره سوه، ټکری یې داسې اچولی د غاړه یې نه ده پټه کړې. څلرمه حصه یې ښکاره سوه په انداز د یوه رکن لمونځ یې پاسېد. حتی د یوه غوږ څلرمه حصه یې ښکاره سوه. دا غوږ څو حصې ده؟ 4. څلرمه حصه یې ښکاره سوه په انداز د یوه رکن باندې لمونځ یې پاسېد. ښځې چې ټکری یې لمونځ کوي دی به کوي. دا ټکری نه ده. د دغه دپاره بهترینه طریقه دا ده، دا یو قسم د عمرې هم پکې کوي. یو قسم ټکري دي داسې هم ګنډلي دي، داسې هم ګنډلي دي، خالي مخ تر وځي. دغه دې لمانځه ته اغوندي. داسې لمانځه ته واغوندي نو مخ به یې تر وتلی وي، نور دغه طرفونه غاړه یو څه به هم نه ښکارېږي. او دا زموږ ټکري چې دا ښځې دا ټکری په ګرمي کې اچولی، په د ګرمي کې ښځې ځان ډېر پټوي، په لمانځه باندې ولاړه وي، ټکری دا خوا دې خوا ته ځړېږي، دا دې خوا ته غاړه یې ښکاره وي چې 50,000 کاله لمونځ کې یو هم خدای نه کوي. غاړه یې ټوله ښکاره ده. د غاړې څلرمه چې ښکاره سي لمونځ یې پاسېد. ټول بدن یې دی د لکه عورت د ښځې دپاره ټول بدن. دا سطر د دې د لمانځه دپاره ده. د هر اندام څلرمه حصه چې په انداز د یوه رکن ښکاره سوه لمونځ یې څه ده؟ پاسېد. یوه. دوم سطر یې په وتلو کې ده. ګورئ د ښځو نن سبا دا فتوا ده، ښځې به ایدرو ته نه وځي، بازارو ته به نه وځي، غوا پیایه، بوټي راوړه، اوبه راوړه، شوتلې ریبه، دا ټول ناروا دي. یو داسې وي یوه ښځه کونډه ده، یا یوه ښځه سپین سار یې ده د نر په مرتبه کې، د هغې خو سطر بیخي وینه، یا یوه ښځه کونډه ده په کور کې هېڅوک نه لري، هغه د بازار ته وتای شي د ضرورت لپاره سودا وکړي. یا یوه ښځه مریضه ده ډاکټر ته وتای شي، له هغه نه ماسې ګورې د ښځې بازار ته تلل، غوا پوول، شوتله راوړل، اوبه راوړل، جومات ته وتل، بازار ته وتل، حتی ایدرو ته، حتی د مدرسو ته. په دغو ټولو کې نن سبا د مدرسو کې خو لږ ګزاره کېږي، څه علماو څه طریقه ورته جوړه کړې ده. د ایدرو ته وتل کې هم وزغه وایي چې نن سبا خبره دا ده چې ایدرو ته دې هم نه وځي. ولې ښځه چې ایدرې ته وځي نفس زیارت خو روا ده، خو هلته بیا په زیارت باندې یا طوافونه کوي، یا سجدې کوي، یا دغه اورونه بلوي، یا دغه پخوي، شان پخوي، ستر رعایت نه کوي. حضرت عایشه رضی الله عنها به د نبي علیه السلام قبر ته وتله چې دی وفات و مخ پې لوڅ و. حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې وفات صاحب مخ پې لوڅ و. کله چې حضرت عمر صاحب دفن صی دا مبارکه و په پټ مخ کې ورتله. زیارت خو روا صی، څوک ورتله؟ حضرت عایشه ورتله. لیکن چې روا صی په سفر کې روا صی کې بېله سفر. ګوره د حضرت عمر صاحب یې مخ پټوی ځکه هغه خو محرم نه و. نبي علیه السلام وایي كنت نهیت عن زیارة القبور، ما به تاسې منع کول است له زیارته د قبرو، فزروها
وزیارت کوي فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره دا سړی پرهیزګاره کوي په دنیا کې کب مرګ ورپه یاد شي او آخرت کې سړي ته ورپه یادوي دغه حکم بعضې وایي صرف د نرو دپاره ده بعضې وایي نه د ښځو نرو دواړو دپاره ده خو چې په شریعت کې داخل چوکاټ کې وي نو د ښځې وتل په دو شانو ته ناروا